زه شو له نوم را زه خو نیلم ګل راغلی نیلم ګل مې وکړه دې څه تېره ووتم بیا تېره ووتې بیا تېره ووتم هغې دپاره څنګه وشوه دې وکړه او هغې دپاره پیسې خو ستا تاوان نه شوې تاوان یې چې هغې نه 1000 یا 200 روپۍ په دې باندې لکونه هم نه دي خېبې پوه شوې واو په دې باندې لکونه هم نه دي خېبې پوه شوې په نیلم ګل په نیلم یار زما خو پکې نیلم ګل پر فرمس ډېر خوښ شو نیلم ګل ډېرو خلکو خوښه خشته پرفارمنس کوي او کله کله دا پکاري ځکه چې ډېر زیات بوریت دی نو چې کله کله ډېر ګراني ده ډېر تنګ دستي ده خلک ډېر زیات خفه شوي دې سره ګزاره وشي شو ډېره مزېداره شو او زه خو د شهیدي ډېر مینهوال یم او بس نن مې ورته بیخي ورځ ستړی یم نن به ورته ځم یو ټکټ یې په 1500 یو په 2000 یو په 500 باندې و سبا انشاءالله بیا هم راځم د خیره بل ورځ بیا راځم دا خاصه شهیدي دپاره شاهد خان دونه غټ ما په ژوندم زه د افغانستان یم ما په ژوندم فلمونه نه دي کتلي خو د شهیدي مې 2 فلمه کتلي دي بس روزانه ورته راځم بیماری باندې راوړېدلي والله راوختی یم یاره زه ډېر بدقسمته په دې ما زه عجب ګل فین یم او عجب ګل شوګانې کوي نه اداکاران خو ټول په خپل ځای ښه ښایسته کار ټول وکړو که نه خو بس زما پکې صابر شاه ډېر خوښ دی او ډېره مینه ورسره لرم اورې ډېره زیاته مینه سینګر دی او جي او ډېره زیاته مینه ورسره لرم اورې په دا مې بړه ارمان دی چې هغه سره میلاو شم خو بس د میلاوېدو ټایم میلاو به شي مړه دا پروګرام به خامخا او ټول اداکارانو ښه ښایسته کار کړی ښه مزېداره شو ښه ښکلې شو او خسته شو واه ټیکټ یې څومره و 500 مو 2000 مو 1000 مو نو په دې دومره ګرانه کې 2000 ټیکټ سپورټ کول آسان دي که ګران دي خسته شو والله ماشاءالله څوک دی پکې خوښ چاله شاهد خان او نور ګرانم خو شاهد خان په خپل ځای ښه کار کوي ماشاءالله شاهد خان زنده و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کاټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او نن موجود ما په ارشد سینما پیښور کې دلته یو شو لګیدلی دا سټیج شو کلچر شو لګیدلی زار د پیښور شم قدرمنو کوشش وکړو دلته پبلک نه کمنټ سخلو چې د شو په حواله سره اسوي د شو ګډر ته پښتو فلم انډستری ډیر سٹار اداکاران چې کم دی هغه شامل شاید سید دی پکې نوري د پکې نور د پښتو فلم انډستری چې کم ټاپ اداکاران دي هیروینز دي هغه په دې کې شامل کوشش وکړو د پبلک نه کمنټ سخلو چې د شو په باره کې سوي شو دیو کتله اوله ډېره مزیدار څنګه وا ولا ډېره مزیدار شو خسته ولا کسان خو بګ ډیرو اداکاران بګ ډیر زیات خو زما خو بګ صابر شاه مخ کې نه وخت دغه پېنې مو مینه وشډیر درماو جو صابر شاه دی بس سنگر دی کنه پښتو جوی دې خوشاله لګ را دي خوشاله نور دې کې چې غټ سټاران او فیمیل او میل واګي دي سو ولې نو ټول مې خوښ ټول سره مینه ساتم ولې ټول خپل ځای ټول خدي خصوصي دغه راغلي والله بس ټول لراغلي خو لکه دغه سره مې مینه ډیره زیاته ده ها ټیکټ سو ټیکټ 1000 مو 2000 مو او 500 مو او جی نو ډیره ګرانی ده نو په دې کې والله ګرانی ده خو بس موږ دغه 500 والا واغې نو برا ناس یو کنه وتاو جاو مطلب خپل دغه شوق دی بس خپل شوق انجاو را دي خو شو دیو کتله او څنګه وشو ډېره زبردست شو سوي شو په باره کې سوي بس شو خدا ته چې کله میاش کې شو بولېږي دا خلک ډېر ګرم یا په کار مړه او خپل مطلب چې تاسو چافین کم فنکاران هنرمندان دي تاسو لا یو وینه مخامخ وینه نو ډېر خون کې یاره زه ډېر بدقسمته په دې ما زه عجب ګل فین یم او عجب ګل شوګانې کوي نه او فلم ځان له یو دنیا ده او دا شو ځان له پسټیر جو غړېدل د خلکو په مخ کې ځان له یو سټایل زه خپل عجب ګل فین یم پکې او دا کاپیم کوم لګې ما ته څه غواړې ته څه چې په شو کې راشي یاره بس شو عمرمان دی راغلی یو شو کې راغلی دی آی بس هم ډېر لري تلو ما خو شو یو شو پس راغلی او سبا فلم شو په حواله سره سره مخامخ شه کیمرې د مخامخ شه شو په حواله شو دیو کتله شو څنګه وا خوا بس ټیکټ سو خو بس څه مطلب ډیر مطمئن دي نه ولې نو خسته شو ټیکټ سو نو 500 مو 2000 مو 1000 مو نو په دې دومره ګرانه کې 2000 ټیکټ سپورټ کول آسان دي ګران دی بس شوق نه اسدا سیوا نشته وا شوق دی نو بس سبا کې نو پورا کې به وتا وا ته چاله راغلی خصوصا چاله راغلی زه شاهد لراغلی شاهد خان خو ورساله اداکار دی هغه یو داسې اداکار چې هغه ځان له فلم هټ کوي صحیح شو په حواله سره سوي والله خو
خو شو واو. ته چاله راغلی زه شاهد خان لرغلم نینم ګل شاهد خان شاهد بو شاهد خان دا یو ډایلاګ ها دا یو ډایلاګ درځي والله ډایلاګ راځي خو اوس نشم ویلې پکړه کې رشه بګاڼه کې شرمېږو یار شاهد خان لو نیلم ګل واو شاهد او نینم ګل هغه دواړه د خوښ مې یاو ما خو تا ته ویلي خان ګوټیا چې مه چېړه غریب سره ته څه وایې راځي خوښ څه وایې شو بابا شو دی وکړه او خسته دا کوم ځای نه راغلی مونږ کبوتر چوک نه مطلب دې څه او دلته شو څنګه وا خسته شو والله ماشاءالله څوک دی پکې خوښ چاله شاهد خان شاهد خان لا شاهد خان او نور کلانم خو شاهد خان په خپل ځای ښه کارګ ماشاءالله شاهد خان زنده وا شاهد خان ستاسو دی شو انت شغیږي او باغ انت بغیږي نه مړه شاهد چې ورته وایي شغ انت شغیږي او باغ انت بغیږي دوا ورته کوي جانګیرې باندې خخیږي لکه در شاهد خان پهنه دې اندازه څه لګي هدي خوښه سوي شو باوري سر سوي والله بس شو ډېره مزیدار خامخشه ها شو ډېره مزیدار شو او زه خو د شهیدي ډېر مینهوال یم او بس نن مې ورته بیخي ورځ ایستلې وم نن به ورته ځم یو ټکټ یې په 1500 یو په 2000 یو په 500 باندې و سبا انشاءالله بیا هم راځم د خیره نن دې وکړه شو سبا بیا راځي او جی بل ورځ بیا راځم دا خاصه شهیدي دپاره شاهد خان دونه غټ ما په ژوندم زه د افغانستان ما په ژوندم فلمونه نه دي کتلي خو د شهیدي مې 2 فلمه کتلي دي بس روزانه ورته راځم بیماری باندې راوړې دي والله راوخته ما مشره سوي کوم ځای راغلی بابونه شو راغلی فلم لا نه شو راغلی شو راغلی شو دی وکړه شو څنګه وا ډیره مزیدار تا پکې څه خوښ یار د ما خو پکې نیلم ګل پرفارمنس ډیر خوښ شو نیلم ګل ډیر خلکو خوښ خسته پرفارمنس کوي او کله دا پکاري د چې ډیر زیات بوریت دی نو چې کله پکې ډیر ګرانی دا ډیر تنگ دستی د خلک ډیر زیات خپه شوی دې سره گزاره وشي دا ته سوي وای نیلم ګل ته سوي زلیلم ګل زما خوخه لرونو دا الله خو سوي وته وای زما خوخه له خواص ولا کو بلاد را کوجی پتا ته سوي شو مې وکړه ډېره ښه شو وه شو څنګه شو ډېره ښه شو وه ډېره زبردسته شو وه ولدان نه ورسوي اورېته ډېره ښه شو وه تا پکې څوک خوښ شو ما پکې شاهد خان شاهد خان مینهوالې دومره ګران ټیکټو په 2500 بیا ما سپورټ کول آسان دي بس لاړو ولا ډېر لرې دی نه ولاړم 400 نه ولاړم 400 نه راغلی خپل مطلب خپل چې ستا کوم فیورټ اکټر دی هغه لایو قتل غواړي چې هغه مخامخ زوی هغه شاهد خان مې وکتو کون دې درکو کون دې راکو والله دا ولې ډېر اداکاران خو ټول په خپل ځای ښه ښایسته کار ټول وکړو که نه خو بس زما پکې صابر شاه ډېر خوښ دی او ډېره مینه ورسره لرم اورې ډېره زیاته مینه سینګر دی او جي او ډېره زیاته مینه ورسره لرم اورې په دا مې بړ ارمان دی چې هغه سره میلاو شم خو بس د میلاوېدو ټایم میلاو به شي مړه دا پروګرام به خامخا او ټول اداکاران خو ښایسته کار کړی ښه مزېداره شو وه ښه ښکلې شو وه او ستاسو هم ډېره مننه یار مخامخ څه ویل غواړي شو دې شو ښه زبردسته شو شو څنګه وا ښه زبردسته شو ده جی شاهد خان جی داغه پېنې مجي ډېر مخ نه جی شاهد خان یو داسې اداکار دی چې هغه په فلم کې هغه یوازې فلم سپر هټ کوي بالکل جی دا حقیقت خبره ده دا په زموږ پښتو څومره اداکاران دي هغوی که سولو فلم جوړ کړي هغه نه هټ کېږي خو چې شاهد خان پکې هټ کېږي جی هم د مینې هم دار یو شي دا الله فضل دی کوم ځای نه راغلی زه ګنج نه راغلی په شو راغلی شو مې کاته شو څنګه وا شو ښه وه زه خو شو له نوم نه زه خو نیلم ګل نه راغلی نیلم ګل مې وکړه ایسته ترې راووتم نو نیلم ګل راغلی هم په شو کې وکړه نیلم ګل چې مې څنګه وکړه ایسته ترې راووتم بس بیا ترې راووتم هغې څنګه وشوه دې وکړه هغې دپاره پیسې خو ستا تاوان نه شوې تاوان یې چې هغې 1000 دي 2000 روپۍ په دې باندې لکونه هم نه دي خېږي پوه شي په دې باندې لکونه هم نه دي خېږي پوه شي په نیلم ګل په سیر خان سارا خان 1 روپۍ هم پې نه ده ورکه